الله تا دا د توحید او غیر الله ته چغې والی دې ته ویلی کېږي شرک الدعا غایبانه چغه یوازې الله ته مخلوق ته به نه وایي دا د دې صورت دعوه ده ربط یې د مخکې صورت ښکاره دی مخکې صورت کې په توحید باندې دلایل نقلي پېښ شو په دې کې به تاسې وګورئ دلایل عقلي پېښ کوي او داسې زبردست دلایل پېښ کوي که چې د سړي دا ده زړه کلاو کې کلاو ماشوم پې پوه شي ښځه پې پوه شي ځوان پې پوه شي بوډا پې پوهېږي داسې ته په الفاظو کې وایي خلاصه د صورت دې صورت کې درې باب دي باب اول 15 نمبر آیت پورې دی په دې کې اول دعوه ذکر کوي بیا عقلي دلیلونه ورباندې پېښ کوي او د دلیل نه منځ تسلي ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې شروع کوو چې رحمان او رحیم دی الحمدلله دا دعوه ده تمام صفات د خدایتوب تمام کارنامې د خدایتوب تمام کارونه د الوهیت خاص الله لره دي لله کې لام د اختصاص لپاره دی دا خاص چا له دي الله لره اوس دا الله څوک دی فاطر السماوات والارض نه پېژنې د اسمان ته وګوره د ځمکې ته وګوره دا چا پیدا کړي د دې پیدا کوونکي نوم څوک دی الله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا مقرر کون کے دے ملائکو لرا رسولان اولی اجنحت وزر والا مقرر کون کے دے ملائکو لرا رسولان وزر والا مسنا دعا و ثلاثا دری معنی ادادا فاتشو اگا عدل پچی دے رنداغی کو وجبانی مسنا دعا دعا او ثلاثه درې درې خو مقصد ته نه څه دوا یا درې ورباع او څلور څلور مقصد څه دی څلور یزيد فی الخلق ما یشاء زیاتی په پیدائش کې څومره چې الله وغواړي لکه صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما جبرئیل امین په خپل شکل کې ولیدو چې د اسمان د څنډې ټولې پټې کړي او د هغه شپږ سوه وزرې وي پاتې شو د وزرو تفصیل دا غي علم حواله دی الله تعالی دا غي علم چا حواله دی الله تعالی شپږ وزرې ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پاشید باندې د قدرت لرونکی اوس دې آیات ته وګورئ زمون دا یو آیات چې صحیح معنی باندې ځان ته پوي کو کنه دا زمون د قیامت پوری او د مرګ پوری دا یو آیات موږ لکافي دي دا یو آیات الله فرمای ما یفتح الله للناس من رحمت اغه چې را پرانیزي الله راولي الله للناس خلق تا من رحمت سخوشالي فلا ممسك له د دنیا هیڅ طاقت هغه سره ولې نشي نه مړی نه ګندي نه اسمان والا نه ځمکې والا که یوم پکې ومنه چې هغه ساره به د آیات تقاضا خلاف ده به کوم ځای کېږي کفر سوى بل متصرف سکار دی دا چې دا خلک کوئی خطبان دی غوثان دی ابدال دی دی آیات باندې سوچ نه دی کړی څه کوي ما یفتح الله للناس فلا ممسك له سچ الله را پرانیږي را پریږي را ګیلېږي ورېږي خلکو ته څه خوشحالیانې باران کوي بل څه کوي بل څه کوي بل څه کوي فلا ممسك له هیڅوک یې نشي څارلی هیڅوک نه پیغمبران یې څارلی شي نه ملایک یې څارلی شي نه څوک څارلی شي نه زه یې څارلی شي او وما يمسك او چې څه اشار کی بندي کی فلا مرسل له به دا غیر اخلاصون کې څوک نشته او دی وی لوی ځان یو خزه و داغي زی مشو اگر لوی ځان تا چې بس لوی ځان چې په خبره راځي خوښ شو اول اسمان ته رسیدل چې روح دې کرا واپس کړه اوس دې څه
مطلب دا ایمان دی. ابل وای دغه دی دا موسی علیه السلام په لار روانو، یو ښځه وه نوڼې کېدلې زامن یې نه و. دې ته ورته وګوره زامن یې نه و. موسی علیه السلام ته یې ویله ای موسی علیه السلام ته دې چې وکړه الله راز ته روان یې ورته وایي چې ماله یو زوی راکړي. موسی علیه السلام چې لاړو پردی غم ویل واورو یخي هغه نه یې تیر شو. الله یې ورته ویلي چې چا خو درته ویلي نه و. یو ښځه راته ویلي وو که نه الله هغه زوی غواړي. وایي الله ورته ویلي چې نشته دی نو په لوح محفوظ کې ما نه دی لیکلی، د هغې په قسمت کې نشته. چې موسی علیه السلام راغی اوس دا مسلمانان دي دا قصې په منبر باندې کوي، په منبر یې کوي د کافر نشته. والله چې دومره دي چې خو چې تی نه کوي نو زه درته وکړم. چې واپس راغی تپوس یې ته وکړې څه چل دې وکړو؟ وایي ما خو الله ته ستا خبره وکړه هغه وایي چې په قسمت کې نشته دی. هغه ښځه لاړه یو ملنګ له بربنډ له هغه ته یې ویله. بیا هغه ورته وویله چې بس دا پیړه چې راجل په ګېډه شوه زما پښې هغې پرې ګېډه و. وایي دغه مې در هلک کړه. اوس هغې ته خو ډېرې ورځې دي دا ښځه په شک کې پرته وي ایسته هغې کې چې کومه دوره وه ځان سره بوتلي وه هغې مو در هلک کړه. همداسې بېرته بدل شو. بله ورځ بیا څه موده پس موسی علیه السلام په دې لار را روان دی هماغه ښځه ورته راووتله. ای موسی علیه السلام تا وایي ستا په قسمت کې نشته ګوره دوه دي. موسی علیه السلام وایي سخت خفه شي چې لاړ دا کرامت دی ستا. چې لاړ الله ته یې ویل چې الله ستا خو د هغې په قسمت کې نشته دی او اوس هغې دوه زامن ګرځي دا څنګه چل دی؟ الله ورته ویل چې وکړه زما غوښې ته ضرورت دی ما له لږه غوښه پیدا کړه. وایي د څه شي؟ ویل د انسان غوښه مې په کار ده. موسی علیه السلام ګرځېده په دې ملنګ را برابر شو. دې بربنډ باندې دا بربنډ نه دی په ده را برابر شو. وایي موسی علیه السلام څه کې؟ وایي چې د الله غوښه په کار ده. وایي چې د کوم دی؟ د موسی علیه السلام چې ځای خو راته نه دی ښودلی خو غوښه یې غوښتې ده نو د هغه ولګېده د ده په بدن کې چې څه ځایونه و د هغې ټول نه لږ لږ را پرې کړه. فکر یې دا وکړه د مخ ورکړم او د هغه د پتون په کار یې ته دې قصې ته وګوره که پتون هغه ورکړم د شپې و داسې د تا ته اورېدل لکه نه شپې وایي دروغ به نه بیا وایي. وایي هلته چې یې وړله موسی علیه السلام ته الله ویلي دغه چل دی که نه ما د انسان غوښه په کار وه ته انسان یې که نه. اوس ګوره ملنګ یې د موسی علیه السلام نه مخکې کړ. اول کفر خو دا دی لوح محفوظ کې ګوتې ووالې هلته هلکه دا لوح محفوظ دی که مخلوط دی په دې نو سوچ وکړئ که نه چې ملنګ هم پکې ګوتې ووایي هغه محفوظ دی که مخلوط دی؟ مخلوط ته د محفوظ فرق نه شي کولی چې ګوتې پکې وایي چا په سیدي کې د چا نه لرې کوي عجیبه تماشا ده که نه. نن دغه ته ویلي وم د مخه باندې ولېږله په فکر وکړه. الله فرمایي وما یمسک فلا مرسل له من بعده هېڅ څوک د هغې خلاصونکی دی نشته. ولې کوي ولې او د دې کرامت په نوم یې دوکه کړې استی دا کرامت نه دی دا خدایتوب دی. فرق وکړئ کرامت او خدایتوب فرق لري. دا چې سره تورې ته جوړه کړي کله په تا راخلاصوي په کله په ما راخلاصوي دا کرامت وي که دا خدایتوب وي؟ په دې وجه باندې قرآن خبر صفا کوي څوک یې خلاصولی نه شي څوک فلا ممسک له او ولا مرسل له من بعده وروسته د اشارولو د الله نه وهو العزیز الحکیم دا الله دې زورور حکمت والا. یا ایها الناس یا خلقو اذکروا نعمت الله یاد کې نعمت الله چې کړی په تاسو هل من خالق غیر الله شته دې څوک پیدا کوونکی بې د الله نه یرزقکم من السماء والارض چې تاسو ته خوراک درکړي د اسمان او د ځمکې نه چې باران وکړي. دا وایي دا کانې راواخلې سیند ته ګزار چې باران کېږي. وا دروغجنو دروغ ولې بیا وایي د قبر په کاڼو باندې خالق بارانونه کوي. یرزقکم من السماء نه مراد باران کېدل دي ښه
والارض او د ځمکې نه چې فصل دا وباسي لا اله الا هو وصلی لا اله الا هو سبحان الله لا اله الا هو نشته دې باران ورونکې او د فصل دا وستونکې ځمکې را سوا دا غنا ځکه مخکې دا دوه خبرې تېرې شوي دي هغه دی چې کوم سوال شوی تا نه چې څوک تپوس وکړي چې کور کې ډوډۍ شته ته به ورته کوې چې معلوش نشته که نه ته به ورته وایې چې څه هغه غوښتي د هغې به ورته وناکې که نه د بل شي به ورته کوې مخکې مسله تپوس شوی دی د من یرزقکم او ته لا اله الا الله معنا کې نشته معبود بالحق خو دا په قرآن ته نه پوهېږي که ځکه دا معنا چې که ته په قرآن پوهېدلی تا معنا کړې لا اله نشته دی څوک روزي ورکوونکی د بر نه د ښکته نه سوا د الله نه هندي من سم پوهېږي زم پوهېږم چې یو کور والا نه سړی تپوس وکړي ستاسې په کور کې زما هغه ماشوم بچی شته نو هغه به څه وایي چې د ګوچې زوی نشته کوم دا ستا زوی به تیارې چې یې شته یا نشته مثلا مخکې د ما یرزقکم تېره شوې ده او ته لا اله الا هو نشته دی معبود بالحق عربي ورته بېرته په عربي باندې کې هغه چې پاتې کړي مخکې شی وایي غریب نه پوهېږي چې معبود لا څه شی دی لا لا څه شی دی مخکې به یې وایي تی پوهه که زرو زیر باندې پوهه که دې آیات معنا دا ده او د هغه مضبوط ته ورغورځېږي فانا تؤفکون دا کوم طرف ته اړول شوي یاستئ چې ستاسو دې مضبوطه دا خبره نه درکوزېږي څه چل باندې شوی وان یکذبوک که دې نسبت ته دروغ کوي تا ته فقد کذبت رسول من قبلک تسلي ورکوي پروا مه کوه داسې د مخکې انبیاو تکذیب شوی ما ورسره هغه لوبه وکړه چې وإلى الله ترجع الأمور خاص الله تجي واپس کېدل د ټولو کارونو یا ایها الناس یا خلقو ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتینی فلا یغرنکم الحیات الدنیا دوکنه چې تاسو له ژوند دنیوي ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکنه چې تاسو په الله باندې شیطان دوکمار ان الشیطان لكم عدو یقینا شیطان تاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا دا په دشمنی ونیسئ نو بچ بشئ او پښتنو کې هماغه چا سر خوړلی چې دو دشمن سره جوړه کړې ده سبا یې دی یخې خپې اچولی دی د دوستۍ نتیجه دغه شیطان د دغسې پښتنو ورور دی چې په دشمن یې زور نه رسېږي بیا جوړه ورسره وکړي جوړه کړي تک شوي ولي دا چل یې دغه شي نه زده کړی دی فاتخذوه عدوا دشمن ته دشمن ووایه په امن کې به اوسېږي او که دشمن ته دې دوست وي او ځان دې غرق کړه انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير د شیطان دوستۍ نتیجه خدا ده چې یقینا خبره دا ده راغواړي شیطان خپله ډله د دې دپاره چې دوزخ ته ورسوي ليكون من اصحاب السعير د دې دپاره چې شي د اور رمبې وهونکو ولاونه الذين كفروا کسان چې کفر کړل لهم عذاب شدید د هغوی دپاره د عذاب سخت والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړي عمل نه کوي تر قدر جوانې لهم مغفرة واجر کبیر د دوی لپاره د بخښش او اجر لوی افمن زین له سوء عمله ایا هغه څوک چې ښایسته کړی شوی هغه ته بد عمل دا ده فرآه حسنا بیا ویني هغې نه رخه کوي بدعات او ګڼي ثواب پیغمبر خلاف کوي او ثواب پکې ګڼي ښه دې آیات ته وګورئ افمن زین له سوء عمله ایا هغه څوک چې ښایسته کړی شوی هغه ته ناکاره عمل دا د نبي خلاف عمل فرآه حسنا دې ویني ښه چې دا خو زه ډېر ښه کار کوم ډېر ښه کار کوم ضرونه یو سبق پسې وته بل پیرۍ باندې شروع وکړه مانځه باندې ولاړ دی منګه چې مخله هغه ټچ شوې وه چې یو به یې فکر کړو دغه د خونو کړم څادر کې وتړله او شاته یې واچاو هم مانځه باندې ولاړ دی چې ورور یې راغی ورور ته وایي ستا خو سبق وګوره خو ما هم ډېر زیات عبادت ته الله کړی دی او زړه کې مې داسې دغه شی پیدا شوی دی چې یو بنګټ مې د دغه نه لاسه مړ شو بیا مې هغه څادر کې واچوي نو اوس مې شاته پروت دی هغه وایي بیړۍ د غرقه شوی یو منځم دی شوی دته اوس دا بنګټ شاته اچول دا ورته ښکاره کړي ملنګانو سره لرې سومبري شاته اچولي سرې او سرې مړۍ اچولي دا ورته ښکاره شي د قلارې ګرځوي هلې کډم کې وچا د ملا نه چا پیر کړي ځان چا کړي ځان یې سرې زرې قربان دې کې څه عبادت دی فرآه حسنا ګډا به کوي تاویږي به بوډاګان د ګډې په یوه خپه باندې یو پکې دی سرې دونه پرېښې دی دا یوه خپې یې د کپ دې ځمکې شي دا بله دې ولسي او دا تاویږي دا دین دی سوا چې دې تماشا وکړه اوسنۍ کیسه دې نورې هم راغلي دي تماشا وکړئ
فإن الله يضل من يشاء بشك الله بلار کوي چاته چې وغواړي ويهدي من يشاء او هدایت کوي چاته چې وغواړي فلا تذهب نفسك عليهم نو لاړه دې نشي ستا عليهم په دوی باندې حسرات د وجد غم او افسوس ان الله عليم بما يصنعون یقینا الله په هغه په اړه چې دې کې ګوره د نبی رسول الله درته وګوري فلا تذهب اے پیغمبر ځان وژنما دوم د غم مکه چې دې مرشي فلا تذهب نو لاړه نشي نفسك ساستا عليهم په دوی باندې حسرات د وجد افسوسنا ان الله عليم بما يصنعون الله په دې په اړه چې دې کوي والله الذي ارسل الرياح الله غزا تجراليږي هواګانې فتوسير صحابا نو چته ورېږي فسقنا الى بلد ميت نو ورسوم هغه لرا خاري وچتا فاحينا به الارض نو راجندې کوم پاغي باندې مکه بعد موتها وسن مړوالي راغینا كذلك النشور دغه رنګي پورته کېدل د قبرنا من كان يريد العزه هذا سوچو وال عزت فلله العزه جميعا عزت تو د چا سره الله یا کدا د دې بندگانو لاس کې کنه ولکه دا دین خي له وانه جارو کول ته کنه ولې دومره کار ول راځي کوي نه ولا څو باندې سکرو ته تیاری خدا خلک دا اختیارات الله دې تنه ورکړي کنه دې تم چوالې نه ورکړي الله فرمایي فلله العزه جميعا کدا چا په صحیح معنی باندې او منله چې عزت او ذلت چا په لاس کې ده الله بیا تشویش نه او د دې من کان جزاء محذوف تا نو فليطلبها من الله نو دې عزت چا نه وړي الله والذین یمکرون السیئات هغه کسان چې چلونه کوي ناکار الیه یصعد الکلم الطیب آیات مشکل او تخیل کوي الیه یصعد الکلم الطیب در الله تا ورخیږي کلمې پاکه دا چې مراد کلمنا اسم جمع واخلم او راجح قول دا چې د مفرد دی نو الیه یصعد الکلم الطیب ورخیږي دی الله تا کلمه پاکه کلمه طیبه خو پیژنو کنه لا اله الا الله دا د کلمه طیبه دا ورخیږي الله تا والعمل الصالح او عمل صالح يرفعو کی دو ضمیر دی یو پکې پټ دی یو پکې ښکارا دی پټ ضمیر ته فاعل وای او هو ضمیر ته مفعول وای نو هو ضمیر راځي د کلمو ته پټ ضمیر راځي د الله ته په یو ترجمه باندې والعمل الصالح او عمل صالح يرفعه وچتي الله دا کلمه طیب لرا ځانتا وچتي الله دا کلمه طیبه ځانتا معنا مقام قبولیت کې رسي طواف چا درسي مقام قبولیت تا وشي ولا لکه چا راځي وشي دا معنی چې کوم تفسیر دی چې تاسو لیکل غلط شوی دی ښه زه پاین کوم مصیبت زم يرفعو کی ضمیر مستتره چې کوم ضمیر د فاعل دی دا راځي د هغه کلمې طیب تا او کلمه مفرد د مخکې متویل یا اسم جنس په ضمیر ته چا راځي کیږي د مفرد راځي کیږي او که جمع شي ضمیر به په تاویل مذکورون سره راځي دي بدلتا کلم مفرد دې ځکه مراد د دې کلمې نه کلمه توحید ده نو والعمل الصالح عمل صالح يرفعه وچتي دا کلمه طیبه چې عقیده توحید ده چاله دې عمل صالح لره چرته وچتي مقابله قبولیت تا ځکه چې عقیده جوړه نه کوم بر نه دي تدي روزه نه دي زکات نه دي کیسه دا عمل د قبلېدو د پاره عقیده توحید سره شرط ده نو والعمل الصالح عمل صالح يرفعه وجتي دا کلمه طیبه د عقیده توحید وهو دي عمل رچاته مقام د قبولیت سره وای دې کوم څه دي درېمه توجیه کې به دا شوی دی درېمه توجیه دا ده يرفعه کی دا ضمیر مستتر راځي چاته عمل صالح ده چاته راځي او خو زمي چاته راځي دا کلمه طیبه او کلمه فاعل کا من اقوال باندې دا کلمه فاعل چا ده د اقوال اوس معنا ته ګورئ والعمل الصالح عمل صالح يرفعه وجتي دغه عمل صالح چا لرا دغه کلمه طیب لرا دغه کلمه طیب لرا معنا دغه طیب اقوال لرا عمل تکي وجتي او په دې باندې حدیث دلیل چې کوم د پیش کړی دی
لا يقبل الله قولا الا بعمل. نو برکا وخجاو عمل. لا يقبل الله قولا الا بعمل. الله خبر نه قبلي کله قبلي چې عمل کراوي. یو سره تمام اورز لګي دي مونږ کې دومره ثواب دی دومره ثواب دی دومره ثواب دی لګي دی او طریقې بیانې جاول بابت کې وي وداو کې وي وداو کې داو کې دوه غنټې بیانې پدې وکړه اخیره کې صادر تم تواچو لاړو مونږ یې ونک دا خبرې د الله په دربار کې خبرې ترسي دا به کله رسي چې عمل کراوي. نو دا عمل ولګي دا بیان الله تفکر ورساو قبولیت مقام ته ورساو ویږي. نو تش په ناګانو کار نه کیږي څو پر چې عمل کرانه ولي په دې درې ترجمه کې او بیا وایي ولا يقبل الله قولا وعملا. الله قول نه قبلي الله عمل نه قبلي الا بالنيه الا باصابه السنه مگر په موافقت چا باندې سنت باندې. او ولا يقبل قولا وفعلا وعملا. الله خبر نه قبلي عملا نه قبلي نیتونه نه قبلي څو چې قرآن او سنت برابر نه. نو عمل او قول دا ال قبليږي چې نیت صفاشي او دا درې وړه د ال قبليږي چې قرآن او سنت برابر دي او د قرآن او سنت برابر خلاف او دا حدیث باندې قرطبی را نقل کړی دی ان الله لا يقبل قولا الا بعمل ولا يقبل الله قولا وعملا الا بنية او ولا يقبل الله قولا وعملا ونية الا بما وافق الكتاب والسنة. او دا تفسیر مرادیم را نقل کړی دی. والعمل الصالح عمل صالح وچتي دا عمل صالح چاله وچتي کلمه طیب لرا هغه پاکو کلمو لرا دا ایسته بیان وکړه لیکن عمل کې نشته برځي کله بځي چې عمل کړی. والذین يمكرون السيئات هغه کسان چې چلونه کوي ناکاره لهم عذاب شدید پر عذاب سخت ومکر اولئک هو یبور او چلونه دوی همدا په تباہی کړي. والله خلقکم من تراب الله تاسو پیدا کړی دی د خاورنا ثم من نطفه بیا دی او تاسو منینا ثم جعلکم ازواجا بیا وګرځولې تاسو جوړه خزاونه وما تحمل من انثى او حملنا اخذكم زنانا ولا تذروا ان اوني وزغي الا بعلمه مگر الله په علم باندې وما يعمر من معمر او عمر نشي ورکول یو عمر ورکړی شي تا معمر جاءت مفعول عمر ورکړی شي تا ولا ينقص من عمره او نشي کمول داغه د عمرنا الا فی کتاب مگر دا ټول څه کیږي بل محفوظ کیږي الله ته دې معلوم دي کله چې عمر زیات ته ما معلوم نه چې عمر کم دی هغه متعلق ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې آسان. اوس اخوا مثالونه پیش کړي وما يستوي البحران نجي برابر دوا دریابونه څنګه هذا عذب فرات دا یو د خوک تند ماتون کې سایغن شرابه آسان تیریږي سکل داغو وهذا ملح او دا بل چې مالګین دی اوجاد انختون کې په مړای کې اوجاجو اختون کې په مړای کې ګنه کتن او کدیم ډیر زو غواړي شو مکان څنګه خوړل دي یا دا شوګر دوانه ما دې توبې نو زهر دي زهر کړه سوري تواچه کنه نو پاسانه کتن دي وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا او دا هر یو نتاسی خوری لحما طريا وخی تازه و مزیدار تازه خواهی دا مالگین کم میان دی او پا دیبل کم میان دی اگین هم خوری او دا دین هم خوری وتستخرجون حلیتا او راوباسی دا دینا گانی من کالی سونا طلا چاندی تلبسونا چاچو یا غیلرا وترل فلکا فیما واخرا او بینی وط کشتی پاگی کے سراؤن کی دوبو بی تبتگو من فضلی تدید پارا چه ولٹوی تاسو فضل اللہ نشی مراتنا حلال دیدر دے ومال تجارت تے ولعلکم تشکرون او دید پارا چاس شکر باسی یورج اللہ فی النهار نبات شپا پورز کی نو اگرشی ویورج النهار فی اللیل او نبات شورز پشپا کی نشپا اگرشی
ورځ لنډه شي دا اوس دغه حال شروع دی وسخر الشمس والقمر وپکار یې کولې نور سپوږمۍ کل یجري لاجل مسمى هر یو دنه چلیږي تر نیټې معلومه پورې ذالکم الله ربکم دې صفاتونو والا الله دې تاسو رب نو مې وپېژنئ بل نو مرتموای ذالکم الله دغه الله دې له الملك دې الله پر د بادشاہي او اختیار والذین تدعون من دونه او آکسان چې تاسو را بلئ سوا د الله نه ما یملکون من قطمیر ندی مالکان د فرشت کجوري قطمیر ما تاسو ته علم درکې سورۃ النساء کې ویلو فتیل نقیر قطمیر فتیل دغه کجوري د اډو کې په دې منځ کې او چاو دي هغه کې ولنه تار لګېدلې هغه ته فتیل وایي دغه اډو کې په دې سر باندې یو قوت لري هغه قوت ته نقیر وایي او په دې اډو کې باندې د چرګ او د رنګ د چرګ راګي یا د پیاز کوټه کې چې دې په منځ کې نری سپینه پرده لګېدلې د قصې د کجوري اډو کې د غوښه او د دې په منځ کې څه یو پرده هغه ته په عربي کې تکمیر وایي الله فرمایي هغه اډو کې د پاسه چې نری پرده لګېدل دا غیر مالکان نه دي هغه دې ټول مالک دي مستقا په خدام ان تدعوهم وصفوا وتوغري ان تدعوهم کتا سوازنا وکیاغه لا يسمعوا دعاءكم تاسو आवाजنا ناوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم او کوایر قبل ولنشي ويوم القيامه يكفرون بشرككم افورز قیامت بینکار کے ساتھ شرکنا ولا ينبئك مثل خبير او خبر بدل کی تا د پشان خبردار بادشاہ څه پاره ته غواړي یا ایها الناس ذکر چالو ما خطه تماته وخوا پاکستانیان سوي کوي وايي ما افغانان سوي کوي وايي عربان سوي چاته وي یا ایها الناس اے ټول خلقو آدم علیہ السلام راول دغه د اخري مسی پوری دې ته وي عربی کې ناز انتم الفقراء او تاسو ټول محتاج تاسو یوم غنینا دې ټول محتاج دي ټول والله الى الله الله والله هو الغني الحميد او الله دې بحاجت او صفت کړی شوی ان یشاء یذهبکم کو وغاری متاسب لك وياتي بخلق جديد او راب ولينا مخلوق وما ذلك على الله بعزيز او نره راکار په الله ورته مشکل ولا تزر وازره وزر اخرى او نشي بار ولي او بارون کې بار د بلچا درسته جمله تا ګوري وان تدعو مخاطب څنګه د خام ونه څنګه وان تدعو کاواز کی مسقلتن یو درن شوه چې پیټه په درن شوه هغه عربی کې څه وایي مسقل کا आवाज کی یو مسقل درن کړی شوه په پیټي باندې आवाज کې څوک یو درن کړی شوه په پیټي باندې الى حملها د پار د اوچتولو د دې پیټي د پار د اوچتولو د دې پیټي نو لا يحمل منه شيئا پورته باندې کړی دا نه څه هم ولو کار ذا قربا اگر کدا आवाज خپلوان ته کړی اول که اگر کتر ته आवाज کړی ماما ته आवाज کړی تر دې ته आवाज کړی چې راځه پورته کا ورور ته आवाज کړی الله یې نشي څه کولای نه ګور ولچا په اعمال باندې مزه کوي عمل به څه کړی ته پوره په دیو نه سره یو سایرام شي پردی په اعمال باندې دا ګناه وایي خاري بتا کړی جهاد بتا کړی جنت ته پیدا زما دا څه دنیا دې راځه نه چې قرباني دی ورکیو حج ته بلولېږي هغه الله دې هغه تاسو معلوم دي والله یو کفیت شیر دې پټي انتو کما دې دوکې کوي الله فرمایي چې خپل ترځي ته आवाज دې کړه کې نه شي چتاول سختي به یو بلنا چې چتاول خو په ځای پر دا یوم یسر المرء ار قریب ده خپل ور نه تختی مور نه تختی پلان نه تختی ور نه تختی او ځانې د قبیله نه تختی د خځې نه تختی هم دی وي پکې وان تدعو کاوازک مسقلۃ یودن کړه شوه الی حملها هغه خپل بار تا لا يحمل منه شيء پورته باندې کړی شي دنه تشم ولو كان ذا قربا اگر کدا आवाज کړي خپلوان تا انما تنذر الذين يخشون ربهم یقینا پیدا اخلی صادر ولنا کسان
يرول خاغه ټول کول خبره صدق پیدا ده یقینا خبره دا پیدا اخلي هغه کسان دا يرول نه کسان چې هغه ویریږي خپل پروردګار نه ګرځي په حالت نه لیدلو کې واقام الصلاه پابندي کوي ټول منځونه ومن تزکا چې خپل ځان پاک وساته فانما يتزکا لنفسه یقینا خبره دا پاکواله د نفس د ځان لپاره دی وإلى الله المصير خاص الله دې ورګرځیدل ټول کارونو وما يستوي الاعمى والبصير نجی برابر لاندو او دینا برابر نہیں ولی ندی دینا چې په لار راځي چاوږي ورلاس نجی رندو هغه بغیر دوږي د لاس خورونه تلشي یا به مساور ته ولدا کوي ځان نه مخ کې هغه معلومات کې رواني نو څوک زیات شو دینا دې څه کړون دینا ولا الظلمات ولا النور الله فرمای تیری او رڼا نه برابر ذکر تیارو کې سره خپل لاس نه نشي اذا اخرج يده لم يكد يراها کدا خپل لاس را بهر کی لیدې نشي تیار کې ده کنه ولا الذل ولا الحرور او نه برابر سوري او غربي مثال تنور تک نه ولتم کېنا پرڅه غنښتا دلته بدن ته آرام له سہولت په الته په آزادي وما يستوي الاحمى احياء ولا الاموات او نه برابر ژوند یو مړی چا زور زیات دی نشته وای درو باندې وای عزت چا زور زیات دی ژوندو نو ته ژوندې خو چا کوټی تم نو ته نشي کټ واړی او مړ چې راځي نو تاسو ورته برابر دي څه دا فزا قضاوت ته کوي نه کومه تاسو وایم چې ته ژوندې او ته داغه سره برابر نه چې تاسو قوت داغه نه زیات څنګه هغه خپل نه چتلې ځان ته غوسه نه شروع کولې ځان نه جامې نه شي استلې ځان ته جامې نه شي غوسلې او څه دا ټول کولای شي خو چې خاورو کې د خاص ده اوس دا قوت ته نه زیات شو څنګه زیات شو هغه راځي چا باندې لاسونه شلې چا باندې کډونه لري په چا امثال دي او ته نشي کولای څه زیات شو کار دی څه دا قرآن ومنه کتاب ومنه دا تشکیه وایي چې نومې د کراماتو ته یې ده نور خدای توب دی خدای توب خدا مين غریبان نه پوهیږي دی چې څه کرامت په دغه شتوي کم تیار پوره ده چې په تراوی اخلا دا څه ټول هو حبس ختم کا نه دا تعالی دې ستاسو قرآن د ګوفي وګوره ولا یا بوای چې د مړ زور زیات دی بین سمانم او که د قرآن آیات ترجمه ده کې چې وما يستوي الاحياء والاموات مړي ژوندۍ برابر نه دي د مړو نه کیږي او د ژوندو نه کیږي دا خبره خو بیر سره منم قرآن د مقصد مدقه دی او کنه دا بله کوي نو زه څنګه سره ومنم اچھا کې هلکه عجیبه کار دی ښځه بل ته په نکاح سره په هغه باندې کاټاړي په ما یادوي هغه یې راایسار کي څرمن دی ولواړې زه به ومنم بچي یتیمانان شو ترونې ترون مال وواهه هغه چې نه راځي چې اثر د مړی نه ونیسي چې زما د دې بچو یتیمانانو مال دې ولې وخور ایله مات چې راځي په تره باندې خو یو ورځ مامسا کې نه ښودله د ښځې په خاوند باندې خو یو ورځ مامسا کې نه ښودله ایله په ما باندې ږدي دا دلته کمزورې ښکاره شوې مه کنه خو ما اعوذ بالله نه ویلې هغې ویلې ده ما اعوذ بالله نه ویلې مطلب چې راځي او هغې ویلې هغسې نشي ورتللی و دونه بې سترګو خلک به سره څه کړي دونه د عقل نه خلاص خلک به سره څه کړي هغه ځای کې حسنیان شهیدان کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رانغی چې یو تن یې پرې سر کې والی چې زما مسیح څنګه وژني ځان وګورئ تاسو څه کوم هسې لګېږي ښه تعریف مخې ته پروت وي قرآن یې مخې ته پروت وي او بیا خبرې د خونه چې ګډې وډې وباسي زړه ته حیران شي لږ خو سړی راته سوچ وکړي که نه الله وایي مړ یې ژوندي نه چې برابر مړو نه کېږي او ژوندي کولی شي ځینې کارونه ان الله يسمع من يشاء الله اورول کوي چاته چې الله وغواړي او دا کافران په شان د مړو دي مړو وما انت بمسمع من في القبور او نه ته اورونکي هغه چاته چې په قبرونو کې پراته دي
کافران مثال د مړو دی ته هغه چا ته وړونکی نه چې کوم په مکتبونو کې پراته دي ان انت الا نذیر نه ته مگر يرونکې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا موږ لګره تعالی په حق باندې زیر اور کوونکی رونکې و ان من امه او نشته هیڅ امت الا خلا فيها نذیر مگر ترڅه له پاره کې رونکې و ان یکذبوک کله نسبت درو کې تا فقط کذب الذين من قبلهم یقینا نسبت درو کړو کسان چې دین وړاندې جاءتهم رسول بالبينات راغلی واغوي ترسلان راغوي واضح دلیلونو وبالزبر ان عقل دلائل وبالزبر اپوړو کتابونو وبالكتاب المنير اپا کتابنا کون کې تورات انجیل زبور قران ثم اخذت الذين كفروا بما غنوا کسان چې کوبره کړو پکیا پکارنه چې نصرن یو زما عذاب پاغوي باندې علم ترى تنغوري ان الله انزل من السماء ماء بشک الله راوړي د برنوبو فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها فسراو باسم پاغي باندې میوه مختلفي بیل رنگونه راغلي ومن الجبال جدد او د غرونه ټوکړي دي ټوکړي دا غرونه کې چې پاتې شوی د خلک ته وګوري جدد ټوکړي دي بیل سپلی وحمر سر مختلف الوانه غرد یو لیکه پکې تک سپینه خطل خلک ته راغ وای دا سپین راغ دی بل کې تک تور را وای دا تور راغ دی بل کې تک سره دا وای دا سور راغ دی حال چې یو د بل پتن کې پراته الله دا رنگونه چې چالو کړی دي دا رنگونه ول چاور کړی مختلف الوانها بیل رنگونه داږي وغرابي بسود او ځینې په چې تک تور د کارغانو په شان غرابي بسود تک تور د په شان د کارغانو ومن الناس والدواب والانعام او دارنګ د خلقنا او د ثرونا والدواب الجن سرنا والنعام ثرونا مختلف الوانه بیل رنگونه داږي كذلك هم دقشان سر سپین تور دا پکشتا انما يصلى من عباد العلماء یقین خبر دادا لري د الله نه داغه په بندګانو کې مليان او علما نه مراد نفس مليان ندي هغه چې قرآن او حديث باندې کوي هغه چې وعد وعید باندې کوي هغه چې الله د مخلوق حق پیژني هغه دي ینه نو خو بیا ان الله عزيز غفور یقینا الله دې زورور بخون کې ان الذين يتلون كتاب الله بشکا کسان چې دوی د الله کتاب واقاموا الصلاه فابندې شکل المنزنا وانفقوا مما رزقناهم او لګي دا اعمالونه چې موږ کړی دوی تفسیرن په پټوالانه ته فکرا يرجونا تجارتن دی واقعده لري تجارت لن تبور چې نه دي کار کیږي ليوفيهم اجورهم دې لپاره چې پوره ورکړي الله دوی ته بدل دی ويزيدهم من فضله او زیاتی ورکړي خپل مهرباني نه چې هغه الله دې دار ده انه غفور شکور یقینا الله دې بخون کې قبل ان کې عمل والذي اوحينا اليك هغه کتاب چې موږ واکل تا هغه چې وحی کړل موږ ساته نه کتاب چې قران دی هو الحق دا درښتنی مصدقا لما بين يديه تصدیق کوونکی دا کتابونه چې نه وړاندې ان الله بعباده لخبير بصير یقینا الله په خپل بندګانو باندې خامخا خبردار دی لرونکی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفى ټول آیات قران کې تل ګوري کنه د ټول نه د امید تسلی آیات چې هغه د آیات ده مسلمانان لپاره دا دې د تسلی او د امید آیات ته او په شرط د چې عقیده جوړي عقیده ول ضروري ده الله فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا بیا ورکمنګا کتاب هغه خلق ته اصطفینا چې ما غوړه کړو اصطفینا چې ما غوړه کړو من عبادنا دخل بندگانو نا فمنهم زین دغه بندگان چې ما غوړه کړی ګورا تقسیم دی په لذین استفانا کی او په دې باندې صحابه او شپږ صحابه هغه ترجمه را نقل شوی دا چې دا تقسیم په چا کې دی په الذین استفانا کی په نفس انسانانو کې نه هغه چې الله ما غوړه کړی دی دا تقسیم دی په غوړ انسانانو څنګه فمنهم ظالم لنفسه فدي غور انسانانو کې الله ما غوړه کړی ځینې پکې ظالمان دي په ځان دا هغه دي چې ګناونه په نیکو باندې تلي زیات دي ګناونه او دا یقینا درته وایم چې دې آیات باندې یقینا د سړي تسلل شي کنه مونږ خپل ګناګاري چې دا آیات وګورو یو اطمینان ته پیدا شي چې رب جنت باندې الله راکړي نو ګورئ
فمنهم ظالم لنفسه ځینې د دغه ورکړه شوو بندګانو نه هغه دي چې زیاتی کړی په ځان څه معنا ګناهونه یې په نیکو باندې څه دي زیات شوي دي خو د غوړوالي نه وتې نه دي ښه همکې دي ومنهم مقتصد او ځینې هغه حق پرست دي میانه راو دي هغه چې نیکي او بدي دواړه څه ده برابره ومنهم سابق بالخیرات او ځینې دینه هغه دي چې مخکې کېدونکي دي په نیکو کې دا هغه دي چې نیکي په بدۍ باندې څه ده زیاته ده بإذن الله د الله په حکم باندې ذلک هو الفضل الکبیر دا د کامیابۍ فضل دوی د الله نو ظالم به هم بخي برابر به هم بخي او چې صادق بالخیرات وي هغه به هم بخي پوهېږي دا د تسلی آیات دی جنات عدن باغونه میسره یدخلونها چې نوځي باغې ته یحلون فیها من الساور وراچولې به چې باغې کې بنګړي من ذهب د سرو دنیا کې نارینه سره بد ښکاري خو هلته مزه کوي ولؤلؤا منغرلې ولباسهم فیها حریر او جامې به د هغې په جنت کې وریښم وي وقالوا الحمد لله الذي او وای بدای حمدن دی الله غزا سره اصحاب من الحزن لری کلم غم او پریشانی او خزان ان ربنا لغفور شکور یقینا دم خامخ بخون کې قدر او قبلون کې الذي غزا احلنا دار المقامه چرادن نکړو منګه کور دې اوسېدو تا احلنا رادن نکړو من فضل خپل مهربانه نه لا يمسنا فيها نسب نرسيږي ته په دې جنت کې څه تکلیف ولا يمسنا فيها لغوب او نرسيږي ته په دې جنت کې کوم ستړيواله والذين كفروا كتان چې کفر کړل لهم نار جهنم داغه لپاره دی ورته جهنم لا يقضى عليهم فصلبا نشکولې په دوی باندې پیاموت چې ملشي د مرګ په خلاف نه کیږي بلکې مرګ به د ګډ په شکل دا وسله شي حلال بکړي شي وځه ختم شي ولا يخفف عنهم او سپن کړی شي دوی نه من عذاب هذا عذاب داغینا كذلك نجزي كل كفور دغه رنګ سزا ورکو هر ما شکر تا وهم يصرخون فيها او دای با چری وਹੀ په دې جهنم کې او وای با ربنا یا رب زمن اخرجنا وباسمنا نعمل صالحا يعمل كنيك ګور تکن وسوي غیر الذي كنا نعمل دې دغه چې مخکې کول بس په طریقه بدله کړو راتلې نشي اولم نعمركم الله ورته وای ایا موږ عمر نو درکړی تاسو ته ما هغه تذکر فی چې پنده خته پاره کې من تذکر هغه چې پنده اخلي چا د بلوغ زمانہ خود الله چا تبلیغ کاله خود الله چا سپیته کاله خود الله دغه نه بعد به سړي روز ختم دی وجاءکم النذیر اراغه تاسیرون کی فذوقوا فما للظالمین من نصير فسوسکه عذاب نشته ظالمانو په اړه چې اندادي ان الله عالم غیب السماوات والارض تدین تر اخره پورې دا څلورمه حصہ ده او په دې کې درې دلیل عقلی پیش کړي او یو دلیل مطالبه کوي د مشرکین نه چې تاسو په خپل خبره کوم دلیل پیش کړئ کړه ان الله عالم غیب السماوات والارض یقینا الله کوم کې په مغیبات د اسمانونو د ځمکې انه علیم بذات الصدور یقینا الله کوله پرادم سينو باندې هو الذي الله غزا تجعلكم خلائق في الارض چې ګرځولې تاسو یو بل پسې آبادون کې د ځمکې فمن کفر چاچ کفر فعلی کفر نو هغه باندې سزا د کفر راغ ولا یزيد الکافرین کفرهم او نظر ته کافرانو ته کفر راغ عند دین فن درب داغه معنی الا مقتا مگر غصه څومره چې کفر راځي د الله غصه اضافه کیږي ولا یزيد الکافرین کفرهم او نظر ته کافرانو ته کفر راغی الا خساره مگر تاوان قل تورتو ارایتهم وای را تکنا خبر راکې تاسو ماته شرکاکم الذین د شریکانو تاسو هغه تدعون من دون الله چې تاسو ورا عبادت شوي تاسو ورته وزره کوي تاسو را باندې من دون الله سوا د الله نه ارونی ماذا خلقوا من الارض وخوي ماته څه شی پیدا کړی د ځمکې نه البته دا توخه وکړي سبلاټ څه دا برخه خاوند ماته برخه راوړو ام لهم شرکون فی السماوات یا د دې لپاره کومه څه د پاسمانونو کې هغه ته وایا ام اتینام کتابن یا موږ دوی ته ورکړیو کتاب په معنا بینه منه چې دا دوی په واضح دلیل باندې دا غینا چې په خپل شرک باندې د دلیل پیش کیږي هغه نشته بل ان یعذ الظالمون بلکې وعده نه کې ظالمان جن صلی الله غرور مگر دوکې ان الله یمسک السماوات یقینا الله ساجي اسوان لرا اسمک لرا ان تزولا د دې کې دونا ان تزولا د دې کې دونا
ولا ان زالتا او کچری دا مکه اسمان دې دې شي ان امسکهما من احد نو نشی را ټینګولې دې دوه لره هیڅوک من بعده رسد دې دا کول د الله نه دې څوک نشی را تکول ذکر سمندران تو اختیار ورتی کله نور څوک نه اختیار کول ورتی ته دې خوخه دې خوخه وتوایي انه كان حليما غفورا یقینا الله قادر او بخون کې واقسموا بالله جل امانهم او قسمنا کول دې په الله باندې پاک قسمنا خپل لا ان جاءهم نذير د نبی اسلام دراتونه اولاد به دا ویل چې موږ څه ګره ور کې راغې یره موږ به يهود نصارا او په دین باندې خپل کیو کراغه دوی ته نذیرن څو ګره ور کې لا يكونن خامخای بدای شی بدای احدان احد الامم خلار مونږ کې دا یو د امتونو يهود او نصارا دي فلما جاءهم نذير کله چراغ د تیرون کې ما زادهم الا نفورا زیدنا کذل مگر نفرت استکبار دوی بلاد خدمت کی ومکر سیئات شدنا کارا مکر سیئات شدنا کارا اویا اذا پد صفت موصوف تکي او ناکارا شدنا ولا يحق المكر سيئ او ننخري اغا چلنا کارا الا جعلی مگر تقبل آد پورو فحال ينظرون در انتظار نک الا سنت الاولین مگر طریقو در پخوانو چاگا چاگا خودوین راشی فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا پیدا بنکی طریقی اللہ فارس بدلون ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او پیدا بنکی طریقی اللہ پارا وڑیدل اولن یسیرو فی الارض آئیدے نگزی فضلوکی فینظرو چه وگوری کیف کانا عاقبت الذین من قبلهم سسترنگی وانجام دا کسان شدین اولاندو وکانو اشد من قوة او هو غی کلک دنیا پتاقات کی وما کان اللہ یجزه او ندی اللہ چی کمزوری کی اغدر من شئین تشئ کی سماوات باس والنو کی ولا فی الارض پزمکا کی انہو کان علیما قدیرا یقیناً دا اللہ نے قوة قدرت والا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا او کچر ذرانی ولی سمدسترانی ولی اللہ خلق را بما کسبوا داغی پا عملون باندی نسخ بے نسی او کذر رانی ولی ما ترک علا ظهرها من دابا نده اپریغه پا مخص مکوالی سزنده سار دا خلق گناهون دیتا دی حد رسیدل دی کنن با یوم پا مخص مکوالی نو یو ولیکن واخرهم لیکن اللہ رسل تیدوی لرا الى اجر مسمن تنیتی معلوم پورے فیضا جاجرهم کل چراش نیتر رئی فإن اللہ کان بی عبادی بصیرا یقینا اللہ نے بخول بندگانو لیدن کے دعوك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم اهلك الكفرة والمشركين واليهود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين إله العالمين سزمن دا ویل او غردل او دا ناس تعدل تراتل اللہ پخل دلباز قبول و منظور وگرزائی یا اللہ سمر کسان چستا کتاب سرا روان دی چاوت بہر بہر بانے وغی خی الہ العالمین آتی پا قرآن پویت اللہ دا قربانی پخل دلباز کی قبول و منظور وگرزائی اے اللہ من نکیب اللہ تم پدی کتاب پویت یا اللہ بڑی کتاب وانی دا عمل کو توفیق سال راکی یا اللہ رضی نور تاب رسول توفیق سال راکی یا اللہ دا ناس خلق ناری نازنا نستا کتاب تا
الہ العالمین څومره ضرورتونه چې لري هغه شریعت ته برابر دی الله هغه له خپل خزانونو پوره کړي یا الله ته له خپل خزانونو پوره کړي یا الله قرضداري به قرض خلاص کړي مریضان ته شفا ورکړي بیا اولاد ته نیکمل اولاد ورکړي ربا سمن مکم کمه جته کیږي الله ورته معاف یا الله څنګه چې ذکر دې اسمه ټول په جنت کې اوځي کی الله جنت ته مدین انسانان د پیدا کړل دي یا الله موږ دغه د حقدارانو نو وګرځوا صلی الله تعالی علیه دا واسه